د ډیرو عالمانو او د ډیرو تبلیغیانو لونه دي داخلي کړي دي. خیر دی مفتی صاحب دا یو پکې د ډم لور داخله کا بچی مې د اتم نه اوچته کا او په مدرسه کې مې داخله کا. هغه مفتی صاحب له چې کله لاړلم مې مفتی صاحب زما یو لور دغه تا سره زه داخلوم نو په مخ باندې مې ګیره نه وه څه عجیبان داس کې لاړم ګلوکارو من سندرې مې وینو وایي وروره د کوم ځای نه راغلی یم مفتی صاحب د فلاني ځای نه راغلی یم د پبو نه راغلی یم یو بچی مې د تا سره په مدرسه کې داخلوم وایي څه کار کې مې مفتی صاحب په دې ټي وي کې او په سټیجونو باندې ودونو خادو کې پاکستان کې مختلف چینلو باندې په بهر ملکونو کې په سټیج باندې ګانې کوم ګلوکار یم میلس کوم سندرغاړی یم باجه غږوم. هغه مفتی صاحب داسې مخ رانه واړولو او استغفر الله استغفر الله زه چې لاړ شم نعت خوانۍ له د دې خپلې بچی د پیغام خپل نعت سره لازمي ځای ورونو ته ورکوم. ورونو زمونږ او ستاسو د بچیانې موتا کړ دی یو څو ورځو مېلمنې دي او بیا به ځي د چا کور ته به ودېږي پته لګي نه چې کوم کور ته به ځي. نو د دغه بچیانو تربیت چې د قرآن او د حدیث په رڼا کې وشي دی له به الله جل جلاله یو ښکلې زندګي ورکړي. نو ما ته هغه مفتي صاحب استغفر الله وویل زه ډېر زیات خفه شوم ورونو ما ته پته ولګېده چې زما د ګانه بجانه اوس زما د لور د مدرسې رکاوټ هم جوړ شو. خاندان خو رانه خفه دی خو اوس په بله مسله کې مورې دی. مې مفتي صاحب زما د لور به ځان سره داخلی وایي ته خو لیټ راغلی نو د رمضان نه پس داخلي شروع کېږي او ته خو اوس د لوی اختر نه پس راغې نو د دومره دینه سبقونه شوي د ماشومه به یې څنګه سنبالوي ته بل کال راشه بیا به مشوره کوو ګورو به. ورونو زه ورته په ژړا شوم مفتي صاحب زما د لور به ځان سره داخلی د ډیرو عالمانو او د ډیرو تبلیغیانو لونه دي داخلي کړي دي. خیر دی مفتی صاحب دا یو پکې د ډم لور داخله کا ما ناسم ټول خاندان خفه دی ته به راته دعا وکړې دې بچی ته مې درخواست کړی دی بچی دې پلار ته دې دعا وکړئ لورې چې پلار دې د ګانې بجانې نه قلار شي نه دا پلار دې چې ته په ګانو کې مړ شي لورې دعا به راته کوې. هغه مفتی صاحب د الله خوشحاله ساتي ځان ته یې راجوخ کړم هغه هم راته په ژړا شو وایي راولې دا لور ته داخلوم الله دې د علوم کرامو له ډېر جزای خیر ورکړي. الله په ذات مې د قسم ماله څه چاپلوسي نه کوم خو د دوی لمن مې رانیولې ده د علوم کرام ډېر نرم دله خلک دي خفه کېږي په موږ او تاسو باندې زموږ او ستاسو د قبر او د آخرت غم وړي دي رونو. وایي راوړه دا لور دله داخلومه لور مې پرېښودله زه ترې لاړم په موسیقۍ کې نښتې په ملکونو ګرځېدم. ما هر څوک یو شعر مې درته اوس ویلی و چې څوک چې 2 قدمه واخلي تاله درشي او د شاخ پې په مزل ستړي شي ناکام شي. 3 کاله مې د دغه بچی په مدرسه کې دعاګانې او جړاګانې الله پاک دې فریادونه وکړل. پېښور ته راغلم یو ترور زوی مې وفات شو. اوس دا خبره واورئ چې په کوم مجلس باندې الله پاک د انسان ژوند بدلی هغه مجلس ته موږ نن تاسو الله پاک راوستي ها. یو مولانا صاحب په قبرستان باندې بیان کولو او زما ریکارډینګونه شروع دا ورونو هغه خبره ته کوم چې د ګناه نه او د غلط بیانۍ نه او د دروغو نه مې الحمدلله توبه کړې ده نو هغه خبره کارګزاري دله در کوم الله. او څه د دوبۍ شو مې راغلی و دوبۍ ته شولو پروګرام له روان یم ریکارډینګونه د کیسټو شروع. مولانا صاحب په قبرستان باندې وایي اے نیکبخت وایي ما ته غوږ کېږدئ زه دا خبره کوم زما دې غوږ ته نه ننوځي داسې ونیولو د ګرمۍ میاشت وه د نن 9 کاله مخکې په پبو کې نوخار کې زموږ د کلي پیش امامو مولانا صاحب و د دې مړي نه به اوس 3 تپوسونه کېږي دنه به د رب تپوس کېږي دنه به د دین تپوس کېږي دنه به د نبي تپوس کېږي کوم یو سړی ورته تیار دی او د قبر هغه ټول حالات یې روړو بیان کړل لکه چې ما په ژوند کې چېرته دا خبره نه اورېدلې په ډومبي ځل یې اورم. رونو تاسو هم درخواست کوم غوږو ته کېږدئ او دې ځوانانو ته هم بچې درخواست کوم نن د دغه سندرغاړي ګلوکار نه د نبي علیه السلام لګیا دی یو وارث جوړېږي په دغه شکل کې د ناست دا ځوانان چې د کوم سیز نه متاثره دي دغه سیز نه الله پاک زه راوښکې م تاسو ته مخامخ کېنولی م او د قبر ټول حالات بیان که د قیامت د ورځې ټول حالات بیان که او بیا ورپسې وویلې چې کوم انسان د ګناه د ژوند نه توبه کړي الله پاک ټول ګناهونه معاف کړي. نو زموږ ګناهونه خو ډېر او دا ویلي چې د ځمکې نه اسمان پورې دا ټول خلا د ګناه نه ډکي چې یو پیر انسان توبه وکړي الله پاک ټول ګناهونه معاف کوي. خو چې دا ټول موږ د هر څه کړي دي او دا ژوند مو په لړزان دی په توبې سره الله پاک معاف کوي نو بیا توبه ولې نه کوو. ورونو دغه مولانا صاحب په دغه بیان باندې مې الحمدلله په دغه وخت باندې الله په توفیق سره دغه ته مې توبه کا
او وای داسې کار وکړئ د تبلیغ والا سره 3 ورځې ولګوئ چې د خپل ایمان الټراساونډ وکړي. مې هله زه یې راته وښولو ټوله شپه مې ویښه تېره کړه او سهار تبلیغ والا سره لاړم مرکز ته لیکت میجر سنتیس چې به ورته وي د بدر منیر ملګري والله دې وبخي مخکې ورځو کې وفات شو. نو د هغه هم سیروزه و هغه سره مې یو ځای سیروزه ولګوله. د مرکز نه راپسې د تبلیغ والا مشران علماء کرام به راتلل وایي د فنکارانو او د اداکارانو سیروزه ده. خورونو چې چا به خبره کوله کوم امیر صاحب به کوره کم تبلیغي رور به کوله او کم عالم به خبرو کوله غور ته به مې ورته غوږ ایښود چې مې دا سوی او د قیامت په ورځ به څه کېږي او د قبر نه پس به څه کېږي اوس به څه کېږي ځنکدن حالات به بیانول. کم مولانا صاحب چې هلته بیان کړي هغه دې په دې سیروزه کې هم ټول بیانېدل. ماسخوتن شو اخري ورځ و د سیروزې یو مولانا صاحب د مرکز نه راغلی و هغه تعلیم کولو د ماسخوتن او ما هغه خبرې ریپیټ کا 50-60 کاله عمر دی که د 100 کاله عمر شي نو دې قبر ته به راځې او دا 3 تپوسونه به درنه کېږي. د مرګ نه مخکې د مرګ تیارې دی او د مرګ پته لګي نه چې مرګ کله راځي. نو بیا اوس نو ورونو د سیروزې مې اخري ورځ وه او بیا اختر ته یو 7 ورځې پاتې وې اختر ته به شو تلمه. هغه امیر صاحب ته مې امیر صاحب دا خو زما شو ده او دې شو نه ځمه څوکمه ویو که مکله وی لاړ شه خپله شو وکړه خپل ریکارډینګونه مو وکړه. تبلیغ والا چاته دا نه وایي چې دا کار پرېږده او دا کار پرېږده. تبلیغ والا دا وایي چې په کومه شعبه کې ته اوسېږي بس په هغه شعبه کې الله سره خپل تعلق جوړ کړه. که ته په هره شعبه کې خپل رب سره تعلق جوړ کړه نو په دغه ځای کې به څنګه تعلق جوړېږي چې د عیاشۍ فحاشۍ او د الله د نفرمانو زندګي تېرېږي. مې نه امیر صاحب زه خو نه ځمه. به دغه شپه الله پاک رحم وکړو تهجد له پاڅېدم مې الله ګانه بجانه سکه د هرې ګناه نه مې توبه ده خو ته ما معاف کا او دا غځای نه نیغ 4 میاشتو روان شو ووایه الحمدلله.